دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا من دا رسول صلى الله عليه وسلم أحوال حالات أو خيونا أغبينول او باخرنی بیان کی من خبر کړی و چې رسول صلی الله علیه وسلم با تعجب څنګه کو او په کومه خبره تعجب کړو هغې باندې یو څو مثالونه بیان شي. نن به انشاءالله د رسول صلی الله علیه وسلم د تعزیر او د تأدیب په باره کې خبره کو. التعزير بعربي كي التعزير دا تأديب تو يعني چا ادب خو او یا چا له سزا ورکول او تعزير اغا سزا توي يعني ديسي په ديسي کار باندې سزا ورکول چې شریعت پکې څه حد کفاره قصاص نه دی مقرر کړی نو دا د ګناونو مطابق دا سزا ورکړی کیږي د حالاتو مطابق مخامخ سړي ته کتلی کیږي. خو بعض خلک داسې چې سړی وله معمولي سزا ورکي معمولي رټنه وله ورکي په خبره پوه شي بعض هغوی چې هغه له سزا لږه زیاته پکاري زورنه زیاته پکاري ادب به ورته لږ په سختۍ ښی بعضو ته به لږ په نرمۍ ښی نو دا د خلکو سره تعلق ساتي او د زمانې سره او د حالاتو سره. لکه اوس ګوره شراب چې څوک څکي د هغه دپاره شریعت کې یو حد مقرر دی سزا زنا چې وکړي د هغه حد مقرر دی واده شوی واده نه شوی د هغو جدا سزا ده. دغه شان چې هلک د هلک سره په زنا ونیوی شي د هغوی سزا ده. دغه شان چې څوک په چا باندې بهتان ولګي ګواهان ورسره نه وي د هغې بله سزا ده. دا شریعت کې خوی شوي خو بعض هغه خبرې دي تعزیر ورته ویلی کېږي په عربۍ کې چې هغه شریعت نه دي ښوولي چې په دې باندې به ته سړي له څومره سزا ورکړي هغه سړی اندازې ته ګوري او دا سزا دې دپاره ورکوي چې ادب دې سړي ته هغه میلاو شي او دی په ادب باندې پوه شي. نو ځکه التعزیر التأدیب دا ټول په یو معنی باندې راځي یعنې یو چا ته ادب ښووه یو څوک په مسله باندې پوهه کې نو لازم نه دی چې یو سړی ستا په خبره باندې پوه شي په نرمۍ سره کله سړی سزا ورکوي کله سړی خبره په سختۍ سره کوي کله سړی په لاس باندې یو غلط کار منع کوي زور پکې استعمال کی نو ادب د ښوو ډېرې طریقې دي. کله سړی زورنه ورکي دا هم یو سزا ده لکه سزا لازم ده نه چې ته له وړلې چاله راچیم لاله دا هم سزا ده چې ته یو سړي له په غلط کار باندې زورنه ورکې یا ورته سخته خبره وکې یا چې کوم مشري حاکمي قاضي هغه وایي دا سړی یو هفته جیل ته واچوئ یا یې د ښار نه وشړئ یا دا چې دومره ګزاره دي وویلی شي دا ټول په دغه یو دغه کې دننه راځي چا ته ادب ښووه. نو که ته دې د تعزیر وی او که ته دې د تأدیب وی دا ټول په یو معنی سره راځي. نو دې ناسته کې انشاءالله او په دې بیان کې به ګورو چې رسول صلی الله علیه وسلم بعضو هغه خلکو ته چې د هغوی نه غلطیانې او کوتاهیانې شوي دي هغه ورته څنګه تأدیب ادب یې ورته څنګه ښوولی دی او څه سزاګانې یې وله ورکړي دي. لکه یو پیر یې داسې کړي وو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته او داسې یو څو مثالونه پیش کوم بس امام مسلم راوړی دی وایي د رسول صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی رأى خاتما من ذهب في يد رجل یو سړی د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغی او د هغه په ګوته باندې د سرو زرو ګوتۍ وه یعنې د سرو زرو ګوتۍ دې سړي په ګوته کړې ده فنزعه فطرحه نو رسول صلی الله علیه وسلم چې دا ګوتۍ یې راښکوده او غوځار یې کړه
دا د ادب د خویو طریقه ده. او بیا یې ووی یعمد احدکم الى جمرة من نار فیجعلها فی یده، په تاسو کې یو نیم راولګي سکروټه د اور روالي د جهنم سکروټه یې راغستې او په لاس کې یې اچولي. نو دا اوس رسول الله وسلم دله سزا ورکړه، زورنه یې وله ورکړه، ادب یې ورته وښو، خو سختي یې ورسره وکړه. سختي دا چې ګوتې ترې راخ کوده او بیا غوزار کړه. سبحان الله د روایت په پوره فایدې دپاره ذکر کړو. نو بیا دې سړي ته وویلی شو بعدما ذهب رسول الله صلی الله علیه وسلم، وروسته د دې نه چې رسول الله وسلم لاړ، دا کار یې وکړو بیا لاړ. نو دې کسانو دې کس ته وویې خذ خاتمک انتفع به، دا خپله ګوتۍ راواله، څه فایده ترې واله، ښځې له ورکه، خور له، لور له، ځکه چې زنانو دپاره خو سره زر استعمالول جایز دي. هغه وی لا والله لا آخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما دې په الله قسم دا ګوتۍ زه هېڅ چېرته نه رالم، ځکه چې دا رسول صلی الله علیه وسلم ګزار کړې ده. تابعداري داسې د پیغمبر دې کې څوک چون چرا نه کوي ښه، چې کله درته خبر راورسېده چې الله دا وایي، د الله رسول دا وایي، بیا به دا نه وایي که دیسي که غریب یم که مسافر یم او که دیسي او که بیماري او که طبیعت یې خراب وي او که ملک یې څوک نه مني او که کلي کې څوک دا نه مني او که مولوي صاحب یې نه مني، که مذهب کې نه وي، دا قصې ګورې نه چلېږي. تابعداري دیسي دا ګوتۍ ده راغستی هم شوه، یعنې دته رسول صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي چې دا ګوتۍ به نه رالي، دا خو دله یو سزا او زورنه ورکړه او ادب یې ورته وښو، ګوتۍ ته ګزار کړه، خو دا ورته نه دي ویلي چې دا ګوتۍ مه راله. خو دا داسې قوم دی دومره په رسول صلی الله علیه وسلم باندې مین دي او داسې تابعداري کوي چې یو شی هغه ګزار کړو، اګر که د سرو زرو دی دی نه رالي. ګوتۍ د ده ده راغستی روا دي او دی بیا هم نه رالي. او یو سړی پردی حق خوري، پردی مال خوري، د پیغمبر مخالفت کوي، د الله سره دشمني کوي او دله حیا نه ورسي. او دلته یو مسلمان هغه څه نه رالي، صرف د دې دله څه نه رالي چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم ګزار کړی. څومره قیمتي دي، سره زر دي، دا هم نه چې پالتو څه شی ته ګزار کړی، سره زر. دلته دا خبره یاده کوي، دا رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته ولې غوسه شو؟ ولې څه چل کړی هغه؟ تاسو ته دا پته نه چې هغه څه چل کړی، سړو دپاره سره زر منې یو دی استعمال کړي. نن سبا دا زمونږ د معاشرې ځوانان به ورته دا و چې په اصطلاح کې ورته ځوانان ویلی کېږي، نور ځوانانو کې فرق دی. دویم دا سره زر او والی، امیل، لاسبندې دا استعمالی او په دې کې متاثره دي د غرب نه، د انګریزانو نه، یا د ډمانو نه او یا د کرکټیانو نه. یعنی چې یو سړی چې الله پیدا کړی نری، دی رالګي او د جنکو چلونه کوي او دې ته به بعض ترقي وی او بعض دې ته کامیابي وی او بعض دې ته تعلیم وی او بعض دې ته روشن خیالي وی او بعض دې ته آزاد خیال وی. نو بیا به په داسې معاشره باندې، په داسې قوم، په دوی باندې افسوس، په دوی باندې یره او په دوی باندې جړا پکار ده چې ځوانان کله زمونږ د جنکو په لار روان شو، نو دا د خوشحالۍ خبره نه ده. او چې کله زمونږ جنکۍ د هلکانو په لار روانې شي، نو دا سره خوشحالۍ خبره نه ده، ځکه چې مونږ فطرت الټه کړو، مونږ خپې پرېښودې په سر روان شو، بل ورته خوشحاله دی وي دی په سر روان دی ځکه چې ترقي یې کړې ده. دا د کوم ځای ترقي دی چې ته خپې پرېږدې او په سر روان دی؟
سړی دې د ځان نه جنۍ جوړه کړي او جنۍ دې د ځان نه سړی جوړ کړي دا ترقي ده؟ خو دا صرف متاثره کېدل دي د ډمانو نه او د غرب انګریزانو نه او د کرکټیانو یا فوټبالیانو نه. نو سړی سړی دی، سړی هغه دې ته ضرورت نه لري چې دی په غاړه کې امیل واچي یا ګوتې ته والی واچي. الله د زنانو په باره کې او ومن ینشأ فی الحلیه، هغه مخلوق دی دا جنکۍ دا زنانه چې د دوی یعنی خیال ساتلی کېږي او د دوی تربیت کېږي په کالو کې. دا جنکۍ په دې کالو کې رالوی شي، په دې سینګار او ډول کې رالویږي. نو دا د جنکو پورې خاص ده، زنانو پورې. او هغوی دې ته ضرورت لري چې ځان په دې باندې ښایسته کړي او خاوند ته خصوصا سړي الله ښایسته کړي دی. عایشه رضی الله عنها چې به قسم خوړو والذي زین الرجال باللحى، قسم مې دی په هغه الله باندې چې سړي ښایسته کړي دي په ګیرو باندې. نو د سړو ښایست په دې کې دی چې د ګیرۍ د پنسې د ګیټو نه اوچتي او دی د رسول صلی الله علیه وسلم په لار رواني، د په سر باندې ټوپۍ یي، رومیال یي، پټکۍ یي، په دې باندې سړی ښکلی ښکاري، دی زیږ بیږي. نو سړی په دې ښکلی ښکاري. په دا کارونه د سړو نه دي، امیلونه، والی او لاسبندي. ها گنجایش شتی د سپینو زرو د ګوتۍ، گنجایش شتی د نارینو دپاره سپینو زرو د ګوتۍ. نور د امیلونه او لاسبندي دا د سرو زرو که د سپینو زرو دا نارینو دپاره ناروا دي. او سره زر خو هغه که ګوتۍ مې هغه ناروا دي. لکه چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي یو لاس کې ریخم کپړې نیولي او بل لاس کې سره زر نیولي، وایي دا دواړه زما د امت په نارینو باندې حرام دي او دا د زنانو دپاره دي. نو دې کې ځکه رسول صلی الله علیه وسلم د کس سره سختي وکړه، ادب یې ورته ښوو. ښه دلته ته یو فایده ذکر کړو. یعنې ما تاسو ته لږ ساعت مخکې ووایي چې د ادب سړی یو شان هر چا ته نه ښیي او نه سزا هر چا له یو شان ورکوي. او په دې باندې پوهېږي هغه سړی چې هغه حکیم وي، حکیم هوښیار وي. او د هوښیارتوب صرف مولیانو پورې نه دی خاص، لکه پلار شو کور کې چې پلار حکیم وي هوښیار وي که نه، نو دی دا اندازه لګوي چې کم بچي ته څومره خبره کول غواړي او څومره سزا ورکول غواړي. چې ښځو سره څنګه ژوند تېرول غواړي، ښځو له سزا څنګه ورکول غواړي، او بیا دې سزا، بیا د علاقې مشر او بیا د ملک مشر او بیا عالم چې دا کله د دوی سره حکمت یې که نه، نو دوی په دې خبره باندې پوه وي. لکه اوس ګوره هغه واقع او تاسو ته معلومه ده، هغه بانډچي راغی او په جومات کې یې میچازي کړې، هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قار شوی، سختي ورسره کړې وه، ده سره یې وکړه. هلته یې سختي ونه کړه، دلته یې وکړه، ځکه دی پوه دی، هغه جاهل دی. بانډچي دی، په بانډو کې اوسېږي، د علم نه د ادب نه د علم د مجالسو نه لرې دی، د پته نشته. هر چې دی دی ده خو مدینه کې دا خبره دا اورېدلې ده او په دې خبره پوهه دی. نو چې پوهه دی ده سره به سختي کېږي او د هغه سره سختي نه کېږي. دې ته حکمت وایي. هر سړي ته یو شان مسله نه بیانوي. اوس یو سړی موږ سره درسونه کې کښېني او دی یو مسلې نه خبر دی او بیا پرې عمل نه کوي، نو بیا هم زه درته خاندم راخاندم، په نرمۍ به ورسره خبره کوم چې نه خیر دی خیر دی. او یو سړی اول پرې مسله اوري او زه دې نه خبر نه وم، نو دی به په طریقه پوه کې، په حکمت به پوه کې. د هغې نه بعد چې کومه مرحله را روانه بیا به ورسره لږې سختي زیاتېږي، د هغې نه بعد به خبره بیا ښه سختي. او دا طریقه ده د ادب د ښوولو او د سزا د ورکولو.